سلامونه ملګرو، زه ورور یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. ملګرو، دا د یوه کلي کیسه ده چې هیڅ نجلۍ واده نشي کولی، ځکه چې د واده څخه به یوه ورځ وروسته د ناوې مړی موندل کیږي. په دې کلي یو انسان د ناوې عزت لوټوي او بیا به یې وژله. نو دا نه معلومیږي چې دا قاتل څوک دی او ولې نجونې وژني. راځئ چې دا کیسه په ګډه سره وګورو. د کیسې په پیل کې موږ ته د ادویلا په نوم د یوه کلي د اورګاډي سټیشن ښودل کیږي. هلته یوې ښځې د یو چا پرې سوی سر په لاس کې نیولی و. د لاټپت پولیس سټیشن ته ځي، په خټو سره لړلې ده. هغه دا سر د پولیس سټیشن پر میز باندې ایږدي. لکشمن د هغې څخه پوښتنه کوي چې د دې سر نور بدن چیرته دی. په دې خبرې سره ښځه هغه پولیس یو ساعته بیایي. هلته بدن بې له سره د رسۍ په وسیله سره تړل سوی و او په سا کې ځوړند سوی و. پولیس بدن له سا څخه راوباسي. په همدې وخت کې یو APS افسر دانودیب په نوم د روزنې لپاره دې کلي ته راغلی و. له دې وروسته کیسه شاته ځي. 3 میاشتې مخکې هلته موږ ته یوه ښځه ښودل کیږي چې نوم یې رادا دی او د هغې د خاوند نوم دیروپتي دی. دیروپتي یو ورور هم لري چې نوم یې چندو دی. دوی یو د تره لور هم لري چې د چندو سره یې واده کېدونکی دی. دا خلک خانداني کالي وینځونکي دي. په همدې وخت کې د رادا د کور ترڅنګ وینکټیش او مادوي واده کوي. هغه شپه د هغوی د واده لومړۍ شپه ده. په هماغه شپه یو هلک د ویویک په نوم د خپل ملګرو سره شراب څښي. اصلا ویویک د مادوي سره مینه درلودله، خو مادوي د بل سړي سره واده وکړي. ویویک د شرابو په نشه کې وایي زه به مړ سم. ملګري یې ورته وویل ولې به مړ سې؟ که وژل غواړې هغه سړی ووژنه، تا څه ګناه کړې ده؟ بیا سبا سهار ټول کلی خبر سو چې د مادوي مړی موندل سوی دی. APS افسر انودیب د پولیسو سره د پیښې ځای ته رسیږي. د پلټونو وروسته معلومه سوه چې پر مادوي باندې اول جنسي تیاری سوی دی او بیا په ډیره بېرحمۍ سره وژل سوی ده. تر ټولو عجب خدا ده چې د هغې واده پرون سوی و او دا د هغې د واده لومړۍ شپه وه. هماغه شپه یو چا پر هغې باندې تیاری کړی دی او بیا یې وروسته وژلې ده. د مادوي خاوند وینکټیش په ډیر سخت غم کې دی. د پلټونو پر مهال انودیپ هلته د پښې نښه پیدا کوي. د پلټونو پر مهال د ویویک نوم مخې ته راځي. لکشمن ویویک پولیس سټیشن ته راوړي او د هغه څخه پوښتنې کوي. ورته وایي ولې یې مادوي وژلې ده؟ ویویک وایي ما هغه نه ده وژلې او زه به هغه ولې وژنم؟ ما خو له هغې سره مینه درلودله. خو لکشمن پر هغه باور نه کوي او دومره یې وهي چې ویویک له مجبورۍ څخه هغه قتل پر ځان باندې ومني. کله چې انودیپ پولیس سټیشن ته راځي ویویک ورته وایي صاحبه ما مادوي نه ده وژلې، ته خو پوه سړی یې، ته راته ووایه که زه له هغې سره مینه ولرم نو څنګه به هغه ووژنم؟ انودیپ ویویک خوشي کوي. په دې خبره سره لکشمن وایي صاحبه ته دا کار نسې کولی چې دی خوشي کړې. زه پوره باور لرم چې همدا هلک قاتل دی. دا ډول قضیو کې همداسې کیږي. ته یوازې تعلیم لرې خو زه بیا تجربه لرم. خو انودیپ ورته وایي چې د پیښې په ځای کې ما د پښې نښه ولیدله چې د هغې لمبر 10 و او د انجلۍ له بدن څخه اخیستل سوي نښې دا معلوموي چې قاتل شاوخوا 10 کلن دی. په داسې حال کې چې د ویویک د پښې نمبر 8 دی او عمر یې شاوخوا 20 کاله دی، نو ویویک بې ګناه دی. هماغه وخت بیا پولیس سټیشن ته زنګ راځي چې بل انجلۍ هم وژل سوې ده. پولیس سمدستي د پیښې ځای ته وررسیږي. حیرانوونکې خبره دا ده چې دا انجلۍ هم پرون واده سوې وه. انودیپ پوهیږي چې قاتل یو رواني سایکو سړی دی. د شپې انودیپ بیا د پیښې ځای ته ورځي. هلته د پلټونو پر مهال د وژل سوي انجلۍ موبایل پیدا کوي. موبایل پولیس سټیشن ته راوړي او ګوري. په موبایل کې یو ویډیو پیدا کیږي. په اتفاق سره د موبایل کیمره خلاصه سوې وه. یوازې د قاتل غږ ثبت سوی و خو څېره یې نه وه ښکاره سوې. قاتل نجلۍ ځنګل ته بیایي او د هغې څخه پوښتنه کوي ستا لومړۍ شپه څنګه تېره سول؟ دا راته ووایه ستا خاوند څه در سره وکړه او تا خپل د خاوند سره څه وکړه؟ بیا هغه نجلۍ لمسوي او ورته وایي که ته ما ته هر څه ووایه نو زه به تا خوشي کړم. نجلۍ هر څه ورته وایي خو بیا هم هغه پر دې باندې جنسي تېری کوي او وژني یې. یو بل سهار کله چې د چندو د اکا لور وغسل ته ځي، چندو هغه تشناب ته د تګ پر مهال ویني او د هغې څخه پټې ویډیو کوي، سره له دې چې په راتلونکي وختو کې هغه له ده سره واده کوي. د چندو نږدې ملګری شمبو چې د ودونو فوټوګرافر دی، کله چې د قاتل ثبت سوی غږ کلي ته راوړل کیږي اکثره خلک غږ نه پیژني. خو کله چې پولیس د رادا کور ته راځي چندو غږ بیا اوري او پوهیږي چې دا د شمبو غږ دی. پولیس شمبو پولیس سټیشن ته رابولي او د غږ ازموینه یې کوي. خو د شمبو وکیل راځي او ورته وایي په کومه ورځ چې دواړې نجونې وژل سوي وې زما موکل په کلي کې نه و، هغه بل کلي ته د واده لپاره تللی و. وروسته انودیپ لکشمن ته وایي ولې د ټول کلي DNA ټیسټ نه کوو؟ لکشمن وایي صاحبه ته پوهیږې چې دا کلی څومره لوی دی؟ د ټولو خلکو راپورونه به ډېر وخت ونیسي. دلته یوازې د یوه کس DNA راپور 1 میاشت وخت نیولی و. انودیپ پر تخته یو څه لیکي او وایي
په دې کلي کې شاوخوا 6322 خلک دي. ښځې به ترې وباسو او له پاتې کسانو څخه به هغه کس پیدا کړو چې د پښې نمبر یې 10 وي، قد یې شاوخوا 5 فوټه او 8 انچه وي او عمر یې د 25 څخه تر 30 کلونو پورې وي. که په دې ډول یې تقسیم کړو نو په پای کې به یوازې 25 څخه تر 30 کسانو پورې پاتې سي. که موږ د هغوی د DNA راپور حیدرآباد ته واستوو نو راپور به په لسو ورځو کې راسي. له همدې امله پولیس ټول کلیوال یو په یو سره رابولي او د هغوی د DNA ټیسټ اخلي. له دې وروسته یوه ورځ د کلي مشر د پولیسو تاڼې ته راځي، ځکه چې د هغه د لور واده په راتلونکي یو څو ورځو کې کیږي. هغه د بلنې لپاره راغلی و. انودیپ د کلي مشر ته وایي، صاحبه تاسو د کلي حالات ویني، نجونې یو په بل پسې وژل کیږي. په دې حالاتو کې باید د خپلې لور واده وځنډوي. خو د کلي مشر په قهر کیږي او انودیپ ته وایي، صاحبه ته نوی راغلی یې، زه دلته لو سوی یم او دلته ژوند کوم. د واده په ورځ انودیپ د دې لپاره چې کوم خطر پیښ نشي امنیت ساتوي. واده بې له کومې ستونزې څخه تیریږي. د واده لومړۍ شپه هم ښه په خیر سره تیره شوه. سبا سهار انودیپ یو کانسټیبل ته زنګ وهي او د حالاتو پوښتنه کوي. کانسټیبل پولیس وایي چې ناوې خوندي ده. په همدې وخت کې د کلي د مشر لور پریا خپل ملګري ته د ریلوې سټیشن د خدای پامانۍ لپاره ورځي. انودیپ دواړه کانسټیبلانو ته وایي چې هغوی تعقیب کړي. پریا د خپل ملګري سره خدای پاماني کوي. په سټیشن کې دواړه پولیسان لږ لیرې د چای څښلو پر مهال څارنه کوي. یو اورګاډی د دوی مخ ته تېرېږي. کله چې اورګاډی تېره شوه دوی ویني چې پریا نشته، یوازې د هغې ملګری بېهوشه پرته ده. دوی سمدستي انودیپ ته خبر ورکوي. بل لور ته قاتل پریا یوې کروندې ته بیولې ده. پریا هغه پیژني او د هغه څخه پوښتنه کوي، ته قاتل یې؟ سړی ورته وایي، هو زه قاتل یم. اوس راته ووایه د واده شپه دې څنګه وه؟ ستا خاوند څه وکړه؟ که هر څه راته ووایې زه به تا خوشي کړم. پریا هر څه ورته وایي. په همدې وخت کې انودیپ او نور پولیس کروندې ته رسیږي او د پریا لټنه پیلوي. کله چې قاتل د پولیس غږونه واورېدل یو کانسټیبل وهي او د هغه ځای څخه تښتي. هغه خپل مخ پټوي چې څوک یې ونه پیژني. تر دې چې پولیس ورسیږي قاتل لا د مخه پریا وژلې وه. انودیپ پر قاتل ډزې کوي خو قاتل بیا هم منډې وهي. انودیپ او کانسټیبل ورپسې ځغلي. له ډېر تعقیب وروسته انودیپ قاتل نیسي، د هغه د مخ څخه پټو لرې کوي. قاتل د دیروپتي کشر ورور چندو و. انودیپ هغه تاڼې ته وړي او سخت یې وهي. کله چې د هغه څخه پوښتنه کوي چندو وایي، صاحبه ما هیڅ څوک نه دی وژلی، زه یوازې د کار لپاره هغه کروندې ته تللی وم. په همدې وخت کې د کلي مشر راځي، لکشمن ته پیسې ورکوي او ورته وایي دا سړی ما ته وسپاره، ځکه چې دا سړی زما لور راوژلې ده. څومره پیسې چې ته غواړې وایخله. لکشمن د پیسو له امله چندو د کلي مشر ته ورسپاري. وروسته انودیپ راځي چې کله په دې خبره سره خبر سو پر ټولو غوسه کیږي او ورته وایي، تاسو څنګه یو مجرم یو بل چاته ورسپاري؟ زه به اوس سمدستي ستاسو شکایت وکړم. د لکشمن او انودیپ ترمنځ سخت بحث کیږي. لکشمن وایي، صاحبه دا ستا لپاره یوازې یو دولتي کار دی، خو زما لپاره دا یو ضرورت دی. زما 3 لورګانې دي، په دې معاش یې واده نسم ورکولی. زه باید له پاس څخه یو څه نورې پیسې هم وګټم. که ته پیسو ته اړتیا نه لرې خو زه پیسو ته اړتیا لرم، زه یو کورنۍ لرم. دا خبرې کوي او له هغه ځای څخه ځي. وروسته رادا او د هغې خاوند تاڼې ته راځي او وایي چندو دا کار نسي کولی. هغوی وایي کیدای سي تاسو غلط سوي یاست. رادا ژاړي او غواړي چندو وویني. انودیپ وایي چندو دلته نسته، هغه د کلي مشر بیولی دی. د کلي مشر چندو ته ډېرې شکنجې ورکړې وې. وروسته رادا او دیروپتي هلته وررسیږي. د کلي مشر وایي اندېښنه مه کوئ، زه به هغه دومره په اسانۍ سره ونه وژنم. هغه زما لور وژلې ده او ډېره یې ځورولې وه. زه به اول د هغه د بدن څخه ټوله وینه وباسم. تاسو دواړه په دې موضوع کې مداخله مه کوئ. دواړه ډېرې زارۍ کوي خو د کلي مشر یې نه مني. هغوی لویو خلکو ته د مرستې لپاره ورځي خو هیڅوک یې مرسته نسي کولی. بل خوا انودیپ د کلي مشر ته زنګ وهي او ورته وایي په کلي کې بله نجلۍ هم وژل سوې ده، نو چندو قاتل نسي کېدلی. د کلي مشر حیران کیږي، دا نجلۍ هم نوې واده سوې وه. د کلي مشر د پیښې ځای ته ورځي او انودیپ ته وایي په داسې کوچني کلي کې تاسو یو قاتل هم نسي پیدا کولی، تاسو دلته بیخي څه کوئ. وروسته د کلي مشر د چندو درملنه کوي او کور ته یې رسوي. هغه رادا ته یو څه پیسې ورکوي او له هغه څخه بخښنه غواړي. رادا ورته وایي دا پیسې له ځانه سره وساته، کیدای سي په بل انتخابات کې تاسو ته په کار درسي. په شپه کې انودیپ فکر کوي چې په دومره کوچني کلي کې یو سایکو قاتل ګرځي او خلک وژني. په همدې وخت کې د انودیپ ملګری سپورتي ورته زنګ وهي. انودیپ هغې ته وایي زه د دې دندې لپاره سم سړی نه یم، ما د IPS افسر کېدو تېروتنه کړې ده. قاتل شپه او ورځ خلک وژني، زه یې نسم نیولی. سپورتي ورته وایي راځه موږ دواړه به یې یو ځای ونیسو، زه به هلته درسم او له تا سره به واده وکړم. کله چې هغه قاتل زما د وژلو لپاره راسي نو موږ به یې ونیسو. انودیپ په لومړي سر کې انکار کوي خو وروسته سپورتي هغه قانع کوي. بله ورځ انودیپ د کلي په ټي وي کې ځان ښکاره کوي او د خپل واده اعلان کوي. هغه قاتل ته ښکاره چلنج ورکوي چې که غیرت لري
د ده ښځه دې وتښتوي. سبا نجیب او سپورټي واده کوي. شنبو هم په هماغه واده کې موجود وي. هغه د سپورټي عکسونه اخلي او خپل ملګري چندو ته زنګ وهي. شنبو چندو ته وایي د دې IPS افسر ښځه ډېره ښکلې ده، ته باید حتما یو ځل دا ووینې. خو چندو دا خبره له پامه غورځوي. کله چې انودیب او سپورټي کور ته راځي، قاتل لا مخکې یو لیک پرې ایښی و چې په هغه لیک کې لیکل سوي وو دا چلنج ما قبول کړي. بیا وروسته چندو، شنبو او دیروپتي یو ځای موږ ته ښودل کېږي. درې واړه شراب څښي او خوشحالي کوي. د نشې په حالت کې شنبو بیا هم د پولیس افسر د ښځې د ښکلا خبرې کوي. چندو غوسه کېږي او وایي زه به د خپلو ټولو زخمونو بدل اخلم. رادا د شپې لخوا د اوبو څښلو لپاره راولاړه سوې وه. ناڅاپه د موږکانو له امله یو صندوق راولوېدی. کله چې رادا صندوق خلاص کړي، په صندوق کې ډېر د نجونو واسکټان پراته وه چې دا د رادا نه وه او له هغو سره یو څه زیورات هم پراته وه. د دې هر څه په لیدو سره رادا ډېره حیرانه سوه. رادا زیورات واخیستل او په پټه سره له کوره څخه ووتل. لومړی د کلي مشر کور ته ورغله. یوه انګشتري یې ورته ښکاره کړه او ویې پوښتله دا د پریا ده؟ د کلي مشر انګشتري وپېژندله او ورته ویې ویل هو دا د پریا ده. بیا رادا بل کور ته ورغله او بله انګشتري یې ورښکاره کړه. هغه وویل هو دا د مادوي ده. د هغې کورنۍ هم انګشتري وپېژندله. رادا بیرته کور ته راځي او ویني چې چندو او دیروپتي په کور کې نسته. نو هغه بیا له هغه ځای څخه وځي. سهار دیروپتي د یو کار لپاره د انودیب کور ته راځي. انودیب ورته وایي له ځانه سره یو څه کالي هم یوسه. هماغه وخت رادا انودیب ته زنګ وهي او ورته وایي صاحبه هیله کوم خونې ته ولاړ شه او وګوره چې سپورټي هلته سته او که نسته. کله چې انودیب خونې ته ولاړی، ولیدل چې سپورټي په خونه کې نسته. رادا ژاړي او وایي صاحبه قاتل بل څوک نه دی، هغه زما خاوند دیروپتي دی. هغه ډېرې نجونې وژلې دي او سپورټي یې هم تښتولې ده. کله چې دیروپتي خونې ته تللی و، سپورټي ویده وه. هماغه وخت یې هغه په کالو کې تړلې وه او له ځانه سره یې وړې وه. رادا د دیروپتي په پیدا کولو پسې وځي. له ډېرو هڅو وروسته هغه دیروپتي په یوه ساه کې پیدا کوي چې لا هم د سپورټي په زورولو سره مصروف و. رادا چیغه ورته وهي چې دا څه کوې؟ دا نجلۍ خوشي کړه. دیروپتي د رادا غږ اوري او له ساه څخه د باندې راوځي. رادا د هغه څخه پوښتنه کوي په تا باندې څه سوي دي؟ دیروپتي وایي زما د بدلون وجه ته یې. هغه د خپل ژوند تیر کیسې ورته بیانوي او ورته وایي کله چې ما او تا په اول سر کې واده وکړي، د واده په لومړۍ شپه رادا ورته ویلي وه چې دا واده زما په خوښه سره نه کېږي او زه یوازې د خپل پلار د مرګ له امله مجبوره سوی یم چې ستا سره واده وکړم. رادا دیروپتي ته وایي ته زما بدن غواړې نو واخله. بیا ورته وایي ستا خوله بد بوی کوي، غسل دې نه دی کړی، ستا بدن ډېر بد بوی لري. دیروپتي شرمیږي، ریږدي او هماغسې ویده کېږي. له هغې ورځې څخه تر 10 کلونو پورې د دوی ترمنځ هیڅ فزیکي اړیکه نه ونیول سوې. کله چې دیروپتي رادا ته ورنږدې کېږي، هغه بدې خبرې ورته کوي. دیروپتي فکر کوي چې ګواکې هغه نامرده سړی دی. خو کله چې مادوي واده کوي، دیروپتي هغه شپه د کړکۍ له لارې هغوی ته ګوري. مادوي او خاوند د واده اوله شپه لمانځي. د دې هر څه په لیدو سره د دیروپتي شهوت راپورته کېږي. له همدې امله هغه مادوي تښتوي او له هماغه اولې شپې څخه دا لړۍ شروع کېږي. د دې هر څه تر ویلو وروسته هغه بیرته سپورټي ته ورځي. رادا د هغه مخه نیسي خو دیروپتي د رادا پر سر باندې یو ګزار کوي او بیا لاندې کښته کېږي. د سپورټي د ژغورلو لپاره رادا ساته ور ټوپ وهي او د خپل خاوند سر د یو بیلچې په واسطه سره ورپرې کوي. هغې خپل کالي سپورټي ته ورکړه. د خپل خاوند سر یې له ځانه سره واخیستی او پولیس سټیشن ته روانه سول. دا هماغه صحنه ده چې د فلم په پیل کې موږ ته ښودل سوې وه. په همدې سره فلم همدلته پای ته رسېږي. دا کیسه موږ ته دا پیغام راښیي چې ظلم، جبر او د احساساتو سپکاوی بالاخره انسان تباهي ته رسوي. که په واده کې مینه، درناوی او رضا نه وي، نو پایله به یې درد، جرم او بربادي وي. رښتینې اړیکې یوازې په زور نه، بلکې په تفاهم، احترام او انساني ارزښتونو سره جوړیږي. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ. که مو ویډیو خوښه سوې وي، ویډیو لایک او شیر کړئ. زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.